الرحمن الرحیم. شاه آنلاین لرنینګ سنټر ته ښه راغلاست. راځو نن موږ او تاسو په مایکروسافټ ورډ کې دا زده کوو چې څنګه موږ او تاسو د پرچې کوم فورمه چې ده په مایکروسافټ ورډ کې جوړولی شو. مخې ته تاسو لیدی شئ ما سره تیار ډیزاین جوړ شوی دی. تاسو اول ډیزاین وګورئ. همدغه ډیزاین زه غواړم چې تاسو ته څه کوم جوړ کړم. د ټول نه مخکې به موږ او تاسو رابه شو مایکروسافټ ورډ ته. لیاوټ ټیپ ته به راشو. دلته به A4 ورقه واخلو. مارجن به ورته یو انچ ساتو. د خپل پیج سیټینګ به ټول وکړو. د ټول نه مخکې اول زه راځم لاندې ټیبل نه شروع کوم. دا ټیبل اول زه جوړوم. تاسو ټیبل وګورئ. دا موږ سره 3 کالمونه دي. زه به دلته راشم، لږ به انټر ووهئ، لاندې به راکوشئ، انسرټ ټیپ ته به راشئ، ټیبل ته به راشئ او 3 کالمونه به واخلئ. 3 کالمه چې کله واخسته لږ سایز یې څه کوئ برابر کوئ. اوس تاسو دلته وګورئ لیکلي دي نوم او تخلص. نو زه دلته راځم دا انتخابوم. لیکل د راسته خوا نه باید وشي دې کې ځکه پښتو ده رایټه. او یو ښه فنټ سټایل هم ورته څه کوئ انتخاب کوئ. خو اول لیکل کوو. دلته زه لیکم نوم او ورسره چې ده نوم او تخلص. نوم او تخلص. دویم کالم کې څه لیکل شوي دي؟ د پلار نوم. دلته موږ او تاسو کلیک کوو، به لیکو د پلار نوم. بیا به راشو همداسې لیکلي دي د نیکه نوم. دلته به زه کلیک کوم، به لیکم د نیکه نوم. دا سټایل ورته لږ برابر کوي. لیکلو ته لږ سټایل دا د فنټ سټایل تاسو چینج کوئ، بدل کوئ. خپل کمپیوټر کې چې څومره ښه فنټ سټایل وي هماغه ورته څه کوئ انتخاب کوئ. مثال ما دا انتخاب کړو، لږ مې بولډ کړو. اوس لاندې مې ټپ بټن وواله، بله رو مې واغسته. د دې رو سایز لږ شانتې غټ دی. نو زه اول یو بله هم رو والم او بیا د دې رو سایز څه کوم لږ داسې غټوم. صحیح ده. بیا به موږ څه وکړو؟ لیکلي دي د زږېدلو ځای. دا تیار لیکل هم دي، نه زه کاپي کوم. کاپي کنټرول سی. تاسو ټایپ کولی هم شئ، خو زه هم چې ویډیو دومره اوږده نه شي دا لیکل هم دلته څه کوم پیسټ کوم. بیا راځو لاندې. بیا لیکل شوي دي. بیا دغلته لیکل شوي دي چې دا خالي رو ده. دا روم په قلم ډکېږي. یو ټیپ بټن به ووهئ، بیا به یو ټیپ بټن یو بله رو او د دې رو سایز به لږ څه کوئ غټ به کوئ. داسې صحیح ده. سایز به ورته لږ غټ کوئ. بیا لیکل شوي د اوسني ښوونځي نوم او دلته وګورئ یو دانه رو ده، یو سل دی. تاسو وکئ یو دانه رو واخلئ، دغه 2 سلونه به یو سل جوړ کړئ. ری به شي څنګه انتخاب به یې کوئ. لیاوټ ته به راشئ، مرج سل. دې دواړو سل نه به یو سل جوړ شي. سایز به ورته لږ څه کوئ غټ کوئ. داسې دا لیکل زه تیار دي، ځکه شته دی. لیکل زه څه کوم کنټرول سی کاپي او دلته یې څه کوم پیسټ کوم کنټرول وي. بیا راځم دلته لیکل شوي دي چې دا ښوونځي نوم چې غواړي ورته تبدیل شي. دا هم یو رو ده. نو دلته موږ او تاسو ټیپ بټن وهو، بله رو اخلو. دا رو لږ سایز څه کوو داسې برابر وي. دا لیکل زه تیار هم دي، ځینې څه کوم کاپي کنټرول پلس سی کاپي او دلته څه کوم کنټرول پلس وي پیسټ. داسې به 3 واړه انتخاب کوم، کنټرول وي پیسټ. سایز لږ شانتې غټ دی، باید یو لاین کې راشي. تاسو وکئ سایز لږ وړوکی کړئ. صحیح شو. لږ به داسې خپله هم ورسره ګوتې وهئ چې دا باید یو برابر شي. هم په دې شکل یې کړه. لږ دغلته دا کالم د دې کالم سایز هم څه کړه ورته لږ غټ کړئ. صحیح ده. بیا راځو دلته موږ سره یو بلینک رو ده. نو زه ټیپ بټن وایم، زه بله رو اخلم او د دې رو سایز هم لږ څه کوم غټوم. داسې بیا ټیپ بټن وایم. بیا ګورئ څه لیکل شوي دي د موبایل شمیره او دا نور معلومات. دا به هم کنټرول سی کوم او دلته به یې څه کوم یو بل رو به والم او دا به دلته کنټرول وي پیسټ به یې کوم. د دې رو سایز به لږ وړوکی کوم چې د نور سره برابر شي. دومره کار زموږ وشو. اوس به موږ څه وکړو؟ پاس به وګورئ لوګو ده. نو لوګو به تاسو راواخلئ، انسرټ ته به راشئ، یو شیپ به داسې رسم کوئ. په دې شکل یو شیپ واخلئ او دلته به راشئ شیپ فیل ته. شیپ فیل کې به پکچر ته راشئ. دلته به تاسو فرام فایل به راشئ. لوګو چیرته ده؟ ورته مثال لوګو موږ سره ده په
اف ډرایو کې د مثال په تور زه دلته لوګو راخلم، مثال د دولت لوګو دلته ما راواغستله. د لوګو نه زه غواړم بارډر ختم کړم، نو تاسو به شیپ انتخاب کړئ، شیپ فارمیټ ته به راشئ او دلته به څه والی نو آوټلاین به والی، یا انټر بل هم پریس کوئ داسې. بیا به لاندې موږ ورسره دا لیکل کوو. دا لیکل که تاسو یې چې خرې شي، یعنی حرکت ورکولو کې اسانه وي، حرکت یې یو ځینې بل ځای ته وړي، دا داسې رسم کوي یو شیپ بلینک واخلئ او دا لیکل به دلته وکړئ. خو ما سره لیکل تیار شته دی، زه دا څه کوم، یا لیکم د افغانستان اسلامي جمهوریت، انټر وامه د افغانستان اسلامي جمهوریت، انټر وامه. لاندې لیکل شوي دي د پوهنې وزارت، لیکم د پوهنې وزارت، انټر وامه. بیا دا شی به لږ داسې غټ کړئ، دا سیټینګ به ټول انشاءالله منظم کوئ څنګه چې زه کوم د سی پارچې غوښتنې فورمه دلته به ولیکئ، د سی پارچې غوښتنې فورمه. تاسو وکئ لاندې موږ سره ډېر ځای دی، دلته د شیپ نه د باندې کلک کړئ، انټر ووهئ او دا شیپ لږ دلته راولئ، لږ یې غټ کړئ سایز، او د ټیک سایز هم ورته دلته چینج کړئ چې ښه ښکاره شي. نو فنټ ته راشئ، دې ځای ورته سټایل څه کوئ چینج کړئ، لږ یې سایز غټ کړئ او بولډ یې کړئ. دا آوټلاین ته ختم کړئ، شیپ فارمیټ ته راشه، شیپ آوټلاین ته راشه، نو آوټلاین والا دا به هم څه شي ختم شي. بیا به موږ څه وکړو، لیکلي د لاندې معلومات ډک کړئ کو فرم شمیره. د دې لپاره هم زه تاسو ته پیشنهاد کوم چې کله موږ داسې لیکل کوئ، تاسو کوشش کوئ ټکس باکس شیپ نه کار اخلئ، چې دا بیا زموږ ستاسو جدول که سبا دا جدول مثال لاندې خپته کېږي، دا لیکل به نه مو خرابېږي، شیپ کې به شیپ ته څه نه حرکت ورکولی شي. دلته لیکل څه شوي دي، لاندې معلومات ډک کړئ، لاندې معلومات ډک کړئ، بس فاصله سپیس بار به ووهئ، دې کونج ته به ځان راورسوئ، دلته به راشئ، بس دلته به څه وکئ، وبه لیکئ فرم شمیره، مثال زه لیکم فرم شماره مثال 4. د دې هم تاسو ټیک سایز لږ څه کوئ بدل کوئ، هوم ته راشئ او دلته فن سټایل څه کوئ بدل کوئ. دا 4 خواوې خط یې ختم کړئ، شیپ فارمیټ ته راشئ، شیپ آوټلاین ته راشئ، نو آوټلاین واخلئ، دا به هم څه شي ختم شي. سپیس بار ووهه، دا لیکل دې کونج ته راوله چې ډیزاین سره برابر شي. بیا به موږ څه وکړو، لاندې به راشو، دا لیکل به وکړو. خو دې لپاره دا لیکل تاسو چې کوئ هم زما پیشنهاد دا دی تاسو ته، دی به شئ انزرټ ته ټکس باکس واخلئ، شیپ ته راشئ ټکس باکس، یا ټکس باکس دیز نه مغستلی شئ، دلته وګورئ ټکس باکس موږ سره اخیسته دی. ډرا ټکس باکس واخلئ، داسې یو ټکس باکس څه کوئ رسم کوئ، دا لیکل به پکې وکئ. اوس خبره دا لیکل کېږي څنګه، ځینې به دکې هم تشویش کړي. ګوره زه درته یو مثال در کومه، دیز نه زه دا لیکل شروع کومه، دلته زه ودرېږم، کلیک کوم رایټ طرف نه، لیکم د تعلیمي حوزې / یا ولسوالي په سطحه 2 نقطې، بیا انټر ولیکئ، د مربوطه معرف آمره. بیا به راشئ، دا لږ مخکې راغلی، د پروسې د پیل باب قانوني اجرات وشي، دلته به تاسو دا لغت ولیکئ، لږ فاصله ووهئ، د پروسې د پیل په باب قانوني اجرات وکړئ، بس دومره لیکل هم وکړه. بیا به انټر ووهئ، نور ورپسې دي، له یو ولایت څخه بل ولایت ته، دلته ولیکئ له یو ولایت څخه بل ولایت ته، صحیح شو. بیا انټر، بیا به څه وکئ، لیکل شوي د عمومي زده کړو امر، د عمومي زده کړو امر، بیا / بیا ورسره څه لیکلي دي، د پوهنې ولایتي رئیس، د پوهنې ولایتي رئیس. نور همداسې ورپسې ځئ. زه خو غواړم چې دا لیکل دې نه کاپي کړم چې زما کار اسانه شي، ویډیو لنډه شي. دا به ستاسو خپله لیکلو طریقه مې درته وښودله چې څنګه به یې لیکئ، او دا به څه کوم پیسټ به کوم.
پیسټ هم که دا لیکلو سټایل ورته څه کوي چینج کوي هوم ته راشئ یو فنټ سټایل ورته انتخاب کوئ بولډ کوئ لږ دا شیپ وګورئ لاندې د سندګي لاندې راولئ صحیح شو چې دلته امزار څه کېږي او راشئ شیپ ته او د دې آوټلاین هم ختم کړه نو تاسو وګورئ زموږ فورمه څه شوه ډیزاین شوه که بیا چېرته تاسو ته پکې مثال لاندې ښکته ستاسو خپل کار دی نو دا سې پارچې فورم ته چې کوم مکتب کې غوښتنه کېږي هغه تاسو چې کله هم په کار وي چاته یې جوړه کوئ یا مکتب کې نو په دې شکل دا ډیزاین کېږي دا موږ او تاسو سره د نن ورځ ویډیو